په یو شین پین کلي کې یو کورانه وه، په هغې کې یو پلارو او د هغه سره 3 زامنو. هغه چې کوم 3 زامنو هغوی به هر ټایم په کچه خبره جګړه کوله او پلار به یې ډېر زیات پریشانه و. او دا ورته د الله رحمت و چې د هغوی به هر کالیماني ښه ډېر شی فصل کېدو. پلار یې سوچ وکړو چې زه خو اوس بوډا کېږم او دی په بچو کې مې څه عقل نشته، خو په هغه کلي کې د هغه به هېڅ چا هم عزت نه کوو د خپلو بچو د لاسه، او بچي به یې هر روزانه په څه نه څه خبره به یې جګړه وه. هغه لاړې یو ورځ کور ته او یوه فیصله یې وکړه او ورته ویې غوښتل خپل بچي او ویې ورته چې ستاسو دپاره زما سره یو امتحان دی. او بچو یې ورته ویې چې څه امتحان دی ستاسو پلاره؟ نو پلار یې ورته ویې چې زما دا امتحان دی چې زه به در تاسو له 10 لښتې یو کس له درکمه او تاسو به یې ماته هغوی کېناسته او یوه لښته به په اسانۍ سره ماته کړه چې هغوی دا لښتې ماتولې. او پلار یې ورته کاته. نو په هغه ټایم کې دا لښتې ختم شوې او د دوی په دې جګړه بیا راله چې لښتې ما پیله ماتې کړې دي او تا پیله ماتې کړې دي. هغه ورته چې تاسو نه ټول نه پیله خو ما ماتې کړې. پلار یې ورته ویله ستاسو امتحان ختم شوی نه دی، یو بل امتحان هم پاتې دی. پلار یې ورله 10 لښتې په یو ګېډۍ کې ورکړې او ویې ورته چې تاسو به دا لښتې یو ځای ماتوئ. هغوی ډېر کوشش وکړو خو لښتې ماتې نه کړې. او پلار یې ورته وی چې تاسو دا لښتې خو ماتولی نه شئ، تاسو وګورئ چې تاسو یوه لښته په اسانۍ باندې ماته کړه خو دا ډېرې لښتې نه شئ ماتولی. او که تاسو دغه شانتې یو ځای وای نو تاسو به څوک نشي جدا کولی، او که یو ځای نه وای نو خلک به هم درې لښتې په شان جدا کړي. او دوی ته دا سمجھ راله چې دا پلار موږ له امتحان ولې راکړی ده، که نه پس دوی په ښه خوشحالۍ سره اوسېده او چېرته یې جګړې ونه کړې.